سلام الله. نن د مارچ هم تاریخ دی، د خیالي ورځ ده او کېدای شي چې دا اخري کوجی سبا خو نه خو بله ورځ که سبا نه شي نو بله ورځ خو لکه لازما روژه ده په 11 تاریخ کې. نو په دې اخري کوجه باندې زه وایم چې زم څه دا حکم ځکه چې بیا په روژه کې معمولات بدل شي او نور بیا د سړي په روټین کې ډېر فرق راځي. نن زما پروګرام دی، زه به ځم لندن رایل ابزرویټري کومه چې رصد دا ګرینویچ علاقه ده په هغې کې او زه به تاسو ته ښیم چې په دغه کې څه کېږي. زه به ځم دلته یو بس ته به ورخېږم او د هغه بس به بیا زه په یو بوټ کې به ځم هغې 474 دا بس هلته ځي او ما پورته په چت کې په دې وجه کېناستم په فرنټو باندې. تاسو ګورئ دا دې ګاډي دور په قطار کې ولاړ دي، دا پر روډ باندې کار روان دی، نیم روډ یو طرف ته بند دی، مجال لکه سټرګل جام کېږي یا دغه کېږي لکه یو ډسپلین سوسایټي د هغې دغه چې روان دی د لندن لکه زون 3 دی. دې بوټو ته پکې ګورئ دا یونیورسټي اف ایست لندن دغه ده دغه دی دې چې کوم دی نو میټرک کیمپس دی. دغه د پاسه تیمز سیند دی، ډېر مزدار نظر دی. نارت ولچ وایي دغه ځای کې دغه دی دغه ولاړه ده بوټ، دغه ته زه ورځم او زه بیا تاسو ته د دې دغه ښیم چې دا څه دي. ګاډي هم راځي، دا خلک دغه دی راکوشو ګورئ ورته دا ګاډي د هر څه پکې دا راځي. لیکن زه ورځم زه به هغه ګاډي ته بیا پورې وځم بیا ښکلی ګورئ ورته دغه دی ګوره دې ته ورخېږم بیا به تاسو ته ووایم چې دا څه دي. فیري بیا ښیم ولې دا موسم ډېر مزدار دی. ډېر مزدار young man help me دا شروع شو دا ګاډي پکې هم ولاړ دي او دغه پکې هم دغه زندار روان شو یا دا ګوره دا دغه ده دا ټول دا دغه ګورئ ورته دا وساقه ته پورې وځي دا ټوله غټه بیړۍ ده په دې کې دا ګاډي یې هر څه ولاړ دي. دغه هلک په دې جیپ ویګن کې ناست دی نو ما ویل چې دا پاکستانی دی خو هغه ټرکش دی. کښتۍ پکې هغه روانه ده ګورئ ورته دا ماشاءالله دا مزه خو دا کښتۍ سره بلا ده، دا دونه ګاډي پکې ولاړ دي دغه ولاړ دي او دا خو لا څه وایم زه ته پوه وایي ګورئ ورته ولوچ فیري لیکلی دی. څه ډېر مزداره نظاره ده. You face me here. Oh, the young man there. Oh. Okay. Thank you. Go right. So, the Pati Samandar روان یم دا ټیمز دغه دی دا خټه بیړۍ ده دا هغه ځای نه دې ځای کې ته راوړو ګورئ ورته
دا د نظام دی پورا د بلې ډې ته راوختلم هغه نار ته لوی چې دا ولوچ دی دا ګاډي اوس ورځي دا به ټول دغه ته ورخیږي دی بیړۍ ته به ورخیږي بیړۍ سره دا لویه بلا ده فیری ته وایي او په دې یوه پیسه نه هلي دغه شانتې فریفه کې دا خلک ځي راځي بلکل مخامخ دیوال باندې لیکلي دي ویلکم ټو وولویچ علاقه وولویچ ویلی بس ته کوز شوم او اوس به زه ورخېږم دې غاړې ته دلته بیا ډېر څه څیزونه دي مال ابزرویټري درته دي اوس فرضمه داسې دې ته چې کوم دی نو کینګ ویلیام واک وایي دا او دا دغه شی دی دا ورخېږي داسې د کینګ ویلیام واک باندې به ځي او بیا به دنیا روانه ده اوس سره تللو وار سره به تلل کوي موږ چې داسې راشي نو دا بیا دا ګیټ دی په دې به ورننوځي او دا بیا دغه چې کوم دی نو دا دغه لنډن ابزرویټري ده لنډن ابزرویټري ده دغه پرې غونډۍ د پاسه د دې دپاره د 18 پونډه ټیکټ دی دا زه ورځم دا ډېر مزدار ځای دی هسې ډېر ښکلی جوړ کړی دی او دا لنډن ابزرویټري دغه ته زه راوځم دغه بس سټاپ نه دېخوا رالم او بیا به چې کوم دی نو اوس ورخېږم تاسو ته به یې ښیم جنګ طبقې زما دغه وکړو مدد وکړو دومره په لار باندې روان وم ما ودرول ساري فار ډسټربنس ینګ پیپل دا لنډن ابزرویټري ده ګورئ ورته اوس دا زړې ونې مې ولیدې د خپل کلي شاعر یاد شو ډېرو ته اوس د نوي نسل ته خو هغه یاد هم نه دې ما ته شوری یاد کو څنګه وچ ته مې ګالو شم ما بیچاره راورسېدم ته دقه دی دا مخامخ دا دی رایل لندن ابزرویټري اوس دې ته ورختل دي او دا به زه تاسو ته بیا ښیم د دنیا راغلی دا خیالي پروس دلته اشم دلته خلک د خوشحاله عمر کوي ولا قسمه قسمي ګلونو ته دا شي دغه شان ځای دی سمپل خو دونه مزهدار که په دې کې تاسو روان یئ تاسو به محسوسه کوئ چې د دې ښکلا او دلته کې کومه راحته ده یو مزه ده هغه څه ده پیمان جسټ هولډ اټ دا لندن ابزرویټري دلته زه اوس ورننوځم او چارلس ټو یو بچا تېر شوی دلته دا هغه جوړه کړې وه مې دس ګای تھینک یو ویری مچ دا رایل ابزرویټري ښکلو لوڼو زما دغه کو هیلپ کو تھینک یو ویری مچ فار هیلپ تھینک یو ویری مچ دا خاتمه دا څه دی کری شانتي جوړ دا میان دي کری نه دي خو څه ډېر مزېدار دي او دلته ورننوځئ او بیا څه په دې کې ډېره څه مزه ده چې په دې کې څه دي جون پلمسټډ دی چې دی د دې له اوله لکه د دې علم ماهر او د دې انچارج او دغه اسټرونومر اټ ګرینویچ او دا بیا دی دا کړی دی ګورئ ورته بیا دا دای خو ولې دي ډېر زبردست دغه خو ولې خو دا داسې د هغې زړې زمانې ښایي تاسو ته وګورئ که د دې هغه پلیسمنټ او هغه همداسې په کېښودله دغه لاندې پکې دغه دی دې ګورئ زړه داسې ګړی او دغه یې دغه کړی ده د کوټې نه بیا چې دی خو داسې بیا به دلته پورته خېجي دا ګورئ
اوس دا دغه دی چې دې نه خلک مشاهده او دا کوي دا بیا دا ځای دی چېرې دا دغه دی دا څه یې کړی دي ټیمونه ښایي دغه ښایي څه ډېر دا دا چې څه وایم دلته روم کې ولاړ یم دا وایي دا پکې دا څه ناپتول والا کیسې دي زه پرې نه پوهېږم. Hold it. This is running, okay. هغه زمانې زړې زمانې ټلسکوپ سره استعمال کړی او هغه چې کوم دی نو دا شوی دا کمال دغه دی که نه دا خپل ایجاد ماډرن اوس هم پاکستان اوس ښکاري نو دا هغه زمانې د هغه زمانې ټلسکوپ دی دا ګورئ دا دغه دی او دې کې دا پکې هم ګوري دا پکې دا ټول دنیا پرې کې ګوري دا دا د لرګو جوړ دی ما هغه دا تاسو ریکارډ کولی نه شو چې هغه سین څنګه ښایي لکه هغه خو د کمال یې جوړ کړی دا د هغې زړې زمانې د هغه ټلسکوپ چې څه ته وایي دوربین چې څه ته وایي چې په دې باندې کار کړی دی دغه سړي دا د دوربینو د دې سړي دوربین دا د لرګي نه چې جوړ دی خو لکه چې ته په یو کار کې دلچسپي لري نو هغه بیا دا دغه نو دا ساینسدانو دا علمي فلکیات ماهرو او دا د دوربینو دا دی لکه دا اوس په دې تکال بیا دا او دا نو دا غړی دی پکې دا پکې دغه دی کوم چې دغه دپاره استعمال خاص کړه هغه کې بیا دا دی او دا بیا پکې دا دی دا دی ګوره وته دا مزدار دی ډېر زیات ډېر څه ډېر ښکلی خو افسوس لري چې زما د اسټرونمي سره څه تعلق نشته د جغرافیا سره هم نشته تکسلین کوي پای مزه دا کوي چې ته یو ځای کې لاړ شې ستا سره د هغه ځای د علم مهارتي او ته بیا په هغې خبرې وکړې بیا کمالي داسې بس هسې د یو بیا څه دغه کړی دی او دا چې کوم څوک د سمندري جهازونه دغه کوي دا بیا د هغو دپاره ډېر دغه و دوی بیا په هغې باندې نیویګیټرس چې څه وو هغو په هغې باندې کړو دغه چې کوم دی بیا یو دی ډېر مزه دا خاص کر د جغرافیا د علم د خلکو سره چې فنډینګ چې د اسټرونومیکل میتډس هغه یادوي نو دا بیا د ځمکې هغو دا دغه ښایي په دغه دا ډیمانسټریشن یې کړی دی دا چې کوم متعلقه شوبې خلک دی هغو دې پرې غور کوي پوه شوې ځکه تاسو ته صرف پوه شي دا ووایه نو لکه په علمي لحاظ سره ډېرې مزدارې خبرې دي خو ساري I can't explain it لکه چې دغه علم سره زما دغه نشته او زه هسې اړتو پړتو ویل نه غواړم چې ځان دغه کوم خامخا ځان په دغه هوښیارانو کې شمار کوم دغه ده چې یو اکوریټ خبره ته کولی شي بلکل بیا مزه کوي دا د علم خزانه ده دا ځای لکه دغه چې هغې رادا کړی دي او دا څنګه کېږي بیا وګورئ ورته دا په دې کې هغه چې د ورش بیا یو بل دا دی دا په بېل دغه باندې دی جورج دا بیا دغه چې کوم دی دې خوا بیا چې څه ګړی یو دا دغه کړي دي تاسو دا حکومتونو هغه ترقي کړې چې په چا کې صاحب علم خلک پاتې شوی دی په چا کې د تحقیق ماده وه ډوډۍ غړپ نه
الفاظ دي سوري دا زه ایکسپلین کولی نه شم خو دا وایي مختلف ګاډۍ دغه خلکو جوړې کړي دي دا دغه دی مختلف خلکو بیا په دې باندې کار کړی دی چې یاره ګنټې او بیا په منټونو کې واړو بیا په سکندونو کې په دې کې باندې مختلفو خلکو خپل کار کړی دی دا دې ته راغلی دی نو دا داسې اوږده قصه ده ما دا چې دا دغه ځای دی time in Greenwich keeping time from the sun to the atom بیا دا یو دغه یو کړی دی او په دې باندې دا دوی یو کار کړی دی چې دا څه دی ډېر مزدار نه دی London Observatory. په ورکوټ شاید this type of دا وایي نه چې دا یو ټک دا لکه واسات دی دا ګڼلی کېږي چې څوک دا دغه کوي نو د هغو لپاره بیا وخت قیمتي د هغو چا وخت قیمتي د هغو ژوند قیمتي دا وایي From the 17th century, the most advanced timekeeper have usually been found in observatories. By 17th century, astronomers needed highly accurate clocks called regulators. بیا دا لکه د ملټونو ته او سکندونو ته خبره څنګه تللې ده په دې کې د ډېرو غټو غټو مذهبو خواري ده دا چې په اسانه نه دي شي څه په دې کې ډېر دغه کړی دي په دې کې باید د بي بي سي کردار دی دغه خو دا اوږده قصه ده نو دا زه تاسو ته نه شم بیان هغه داسې دی چې د یو سیکنډ څونه لکه مې څه معلومېږي که څونه کېږي نو دا وایي چې until 1950 accurate time measurement was based on the apparent movement of the stars and planets. Today دا دي او دا بیا داسې څونه راوتي ډېر داسې The world's short time is now a scale called Coordinated Universal Time CUT. او دغه چې کوم نه کې د کلاک او د ګورې وطن خو دا څه زبردست نو په دې کې دا دغه دی چې دا دا دوربین و دی که خوربین و دی داسې نمونه ده دا ټوله دغه دی ما ډېر څیزونه په دې کې وکتل که خو دا علمي څیزونه څه ډېره مزه راکوي نو دا په هغې کې یو دغه دام دغه دی او دا یو دغه دا دی ټلسکوپ دا دی د دې ابزرویشن پوینټ هغه دی په هغه ځای کې ورته دا کېږي ورته لاندې ورته دغه ودرېږي او دغه کېږي څه او دا د دې دا ګیرونه دي او دغه دي یو څه دا ډېر مزهدار ځای دی که نه کوته ټلسکوپ دی دا ورخېږم دی چې تاسو بیا ښیم ټایم اینډ سوسایټي دا دا کوي دا څه بېل دغه دی ډېره مزهدار دی بېشمار لکه دا وخت نه دی دا په انساني ژوند کې ډېر اهمیت لري او بیا خاص کر په د عمر په یو خاص حصه کې تا له څه کول دي دغه بیا د کمال خبره ده په دې چې کوم خلک پوهېږي او دا کوي ډېره مزهداره جمله لیکلې که ټایم از وټ
you make of it. Time heals all. Time is precious. In the nick of the time is short. دا لکه دا جملې دې زما نن چې هغه دغه نو هغه دا دی چې راته چې کوم سپیشلی که کوم ینګ کسان زما دا ګوري چې هغو ته دا دغه وشي چې یاره وخت نه دی دا قیمتي دی په دنیا کې چې ته دنیا ته راغلی او تا څونه وخت دی دا څونه قیمتي دی په دې ځان پوه کوي نور دا خاو خواږه او تراخه او لنډ او تنګ او کم او زیات او دا د هر سړي په ژوند کې پوه شوی وو دا خو د غټو غټو خلکو ته وګورئ چې دا پرون په قید کې نن په بچایان دی پرون بچاو نن په قید کې لکه دا خو دا داسې زموږ د دې تړل کنټریز خو دغه خبره ده ګریټ ایکوټوریل ټیلیسکوپ دا څه دی دا داسې دغه شان دغه دی دلته کې دوی کتل کې یو څه ډېر غټ ډېره دنیا ولاړه ده دا غټ ټیلیسکوپ دی ګورئ Asa mizal corre yo هذا ده ميكانيزم دي خوزايره خوزايشن ده دي جنا اللينز دي دلته دي دا ګورئ وته او دا هغه ځای نه دا دغه کېږي دا تاویږي او ورسره دغه غوړي پوه شوې ویډیو یو hold it please for me yeah You? yes Oh, yeah. او دا چې کوم دی هغه ټیم ښایي چې دا سګرې دا هغه میریډیم لاین دی د په دنیا کې دا اوس پوښتنه دا کوو دا راکړه او دا وایي چې دا یو ترکان دغه کړی او د دې تاریخ دا دی چې دا دلته په ګرینویچ کې ترکانو او دا هغه ډسکور کړی او هغه په دې ټایم باندې قدرت هغه پوهه ورکړې او دا هغه لا ورته کړی دا چې کوم دی دا هغه میریډیم لاین دی چې تاسو AM/PM لیکئ دا AM/PM څه بلا ده په دې باندې زما په شان ډېر نه پوهېږي هغه راته نن دا ښیم چې د دې نه دې طرف ته نو AM چې دې نه دې طرف ته نو PM دا هغه میریډیم لاین دی چې مانچې زه نن تاسو ته دا بیان کوم چې دا میریډیم لاین دی دا زه دې ځای ته راغلی یم چې زه تاسو ته دا وښیم چې میریډیم لاین څه دی AM څه ته وایي PM څه ته وایي دا خو تاسو اورئ خو دا په دې کې چل دی Young people help me while regarding this. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. London Observatory, Ocean Greenwich. दुनिया दल तराजी